زړه کومې ښه راغلاست وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته. چې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل کې میشت یاستئ حتما راسئ. تر 2 ورځو پورې دغه نمایشګاه دوام لري. استعداد که زهرا داره به همگی نمایان است. زهرا جان که دکتر شم باشته و پیش برم و یکی که نقاشیمه به شکل مسلکی پیش ببرم و یک گالری داشته باشم بتونم به امثال خودم تشویق کنم. افغانستان زموږ د وطن یو خواږه جوړه هیچ وقت تسلیم نشین و حرف هیچ کسی سرخم نکنید. جنس نوای ده چون وقتی لخارج رد بالکل وسطی وصل خارج ده بنده حاصل خالص ما آوردیم برشان و می قسم زعفران که از خود ولایت هرات است. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو اوریدونکو ګلونو لیدونکو هیله مند یم روغ جوړ اوسئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوښ خوشاله اوسئ او تاسو ټول ته د زړه کومې ښه راغلاست وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او زما یوې نوې ویډیو ته. که چیرې یوټیوب مو نوې سبسکرایب کړئ حتما یې سبسکرایب کړئ او ښکلي نظرونه او اندونه مو له موږ سره شریک کړئ. راغلی یم د افغانستان د نندارتونونو ملي او نړیواله کچه باندې لوی مرکز ته چې دغلته مونږ همیشه د کال په لړ کې د شاهدانو چې بیلابیل نندارتونونه په لار اچول کیږي او له نیکه مرغه نن هم یو نندارتون دی نمایشګاه ده چې د 2 ورځو لپاره به دا دوام لري او افغاني محصولات افغاني توکي به مو ورته په نمایش ایښودل کیږي. تاسو ملتیا وکړئ د چې کوم متشبثین راغلي دي دغه نمایشګاه ته او کوم توکي راوړي دي ترڅو هیوادوال ته په نمایش کې کیږي افغاني محصولات افغاني تولیدات افغاني خدمات څه دي. زه به ټول تاسو د ویډیو په لړ کې دروښیم. تاسو هم راسره مل اوسئ ښایسته نظرونه مو سره شریک کړئ او هغه کسان چې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل کې میشت یاستئ حتما راسئ. تر 2 ورځو پورې دغه نمایشګاه دوام لري. نن لومړۍ ورځ ده او د دغه نندارتون له بیلابیلو محصولات څخه تاسو هم لیدنه وکړئ او د دې ترڅنګ ګټه هم ورنه واخلئ ترڅو د دغه متشبثو هیوادوالو سره مو هم څه نه څه مرسته وسي او هغوی هم ورنه ګټه واخلي. ملتیا مې وکړئ ښکلي ښکلي تصویرونه به هم وګورئ او ښایسته محصولاتو لیدونکي به هم ولي.
دوستان عزیز، ما اینجا آمدیم در نمایشگاه و خوشبختانه ما همراه زهرا جان محمدی یک بار دیگه دیدار کردم. گشت زهرا جان چندین بار در برنامه تلویزیونی ما آمده و همراه صحبت کردیم، ولی امروز خیلی خوشایند است برام و خیلی خوش هستم که زهرا جان در اینجا دیدم. همراه یک عالم دستاوردهاش که واقعا یک دختر موفق توانا که شما واقعا میشناسینش و ضرورت به توصیفش نیست، چون استعدادی که زهرا داره به همگی نمایان است. زهرا جان خوب هستی؟ شکر. سلامت شما خوب هستین؟ سلامت باشی. چطور است نمایشگاه؟ خوب میگذره؟ خوب است شکر خدا. فعلا بیرو بار است. خوب است. چقدر اثر تا آوردی؟ ما تقریبا 20 اثر آوردیم. خب بسیار خوب. و فکر کنم اینجا مصروف هستی که عملی کار کنی. بله کار میکنم. بسیار خوب. زهرا جان فقط در کدام بخشا کار میکنی مثلا خودت؟ اگه خودت به دوستا بگویی. من چون خدا موز کار کردیم هر بخش پیش میبرم. هم نقاشی، هم رسامی، بله. هم آبرنگ. بله. خب بسیار خوب. رنگ روغن، آبرنگ، پنسیلی، هر بخشش. چقدر وقت میشه زهرا جان کار میکنی؟ 8 سال میشه پیش خود کار میکنم. ماشاءالله. بدون استاد. یعنی اما کدام تابلویی که بسیار زد بهت خوشایند بوده؟ کدام تابلو بوده باشه؟ تابلویی که بسیار ما خوشایند بود مولانا صاحب نقاشی کرده بودم. یکی از کورسایی که من تای دو ماه فن بیان خواندم و اونجا مدیر کورس و اساتیدش تحفه داد بود. برای ما بسیار یک تحفه دوست داشتیم. در پلوی چیزا جان، در پلوی که نقاشی میکنی دیگه مصروف چی کارا هستی؟ فعلا درس میخوام. ماشاءالله ماشاءالله. در کدام بخش؟ امی بخش انگلیسی و کامپیوتر. خب زهرا دوست داره داینده به کجاها برسه؟ یکی دوست دارم که دکتر شم باشته و پیش برم و یکی که نقاشی به شکل مسلکی پیش ببرم و یک گالری داشته باشم بتونم به امثال خودم تشویق و حمایت کنم درسی نقاشی. دقیقاً واقعا زهرا جان بسیار زیاد دوست داریم، نه تنها ما، همه ببیننده هایی که میبینن و بیا از خودت میشنویم خواست چی است از جوانا، از کسایی که واقعا یعنی واضح بگویم سالم هستن ولی از استعداد خود استفاده نمیکنن، ولی خداوند بر تو یک استعداد خاص داده. چی پیام داری برای دختر خانم‌ها؟ در برنامه‌های بعدی ما گفتیم، قبلی هم گفتیم که ما آن اشخاصی که نمیتوانم کلمه زندگی خود کردیم سر زبانش از خود دور کنن، نمیتوانم ما را از ذهنتان پاک کنی. خداوند برای ما انسان‌ها استعداد و پیدای داده است که روش بتیم زندگی ما دگرگون میشه و میتوانم گفتن همه کار میتونیم و به هدف خود میرسیم. دقیقاً ماشاءالله. زهرا جان وقت زیاد نمیگیرم، فقط من حیث آخرین سوال، نقاشی فروخته شده، فروخته میشه، خوش هستی چطور؟ تا فعلا که روز اول نمایشگاه است فعلا یک تابلو را فروختیم. خب بسیار. اما امیدوارم که تمامش به فروش برسه. انشالله. بیا کمک به دوستای عزیزم نقل بده قیمتای همین تابلوهای چند سرزان از قیمت است؟ شاید دوستا بگن که زیاد قیمت است از خود دل نمیکنن که بخرن. بله چون اگه از یک لحاظ ببینیم من امروز دهن نقاش میکنم خیلی بسختی میکنم. اونایی که رنگ روغن کار شده قیمتشان 2000 افغانی است. تابلویی که در قسمت پایین میزم است اونا قیمتشان 3000 است. باز جرامت هم داریم. خب دوست عزیز مقصد بیاین افروز فکر کنم این نمایشگاه دوام داره. افروز است و امروز فقط روز اولش است. زهرا جان همینجا میباشه، یک دختر خانم توانا موفق کارکردش حال ما میبینیم که زهرا جان چقدر با مشکلات امروز دهن خود نقاشی میکنه، رسامی میکنه و یک چیز عالی تولید میکنه، یک تابلوهای عالی تولید میکنه. بیاین خرید کنیم تا آنچه دختر خانم‌های افغان تشویق شوند، حمایت شوند و در آینده ها از این کار کارکردهای بهتر را داشته باشند. وقت خوش بهت میخوایم زهرا عزیز. سلامت باش. قربان. نگفتم بسیار عالی ماشاءالله. موفق باشی عزیزم، موفق باشی، واقعا عالی است.
عزیزانو موږ خو راغلو دغه نندارتون ته نمایشګاه ته دلته نو ډېر کسان ویني چې پیژنې له هغه ډلې څخه هم یو بل څه کم پیدا کړ زموږ د کمرې کار څه ما قجر مو په ګډه سره ورسو او له یو چا سره به خبرې وکړو تاسې هم وینئ زه مطمئنه یم پسه به بیا نوم درته ووایم په هکله به معلومات درکړم تاسې هم پیژنئ او کله چې د هېواد ښکلا مو لیدلې اوسي نو حتما د سنرایز افغانستان یوټیوب چینل د پیاد شوی دی ډېر علاقمند او ډېر تعقیبو او پیجونه او چکر د ولایتونه تاسو چې کتلی شئ چې کوم ولایت نه ګورئ چې چکر واخلئ بیا تعقیب کوئ د سباونه را همکارانو سره محمد صاحب ستوري ما غوښتل دلته د نقاشانو رسامانو سره خبرې ولرم هغه تاسو لکه چې پکې موږ تصادف تاسو پیدا کړی ډېره زیاته مننه سلام تاسو ته شکر الحمدلله راغلو چې د نمایشګاه نه هم لیدنه وکړو او یو ویډیو هم ثبت کړو تر څو هغه د هېواد ښه تولیدات په زحمت بله نو اول به ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو د سنرایز افغانستان یوټیوب چینل مینهوالو تاسو ټول ته د زړه له کومې سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم هیله مند یم هر چېرې چې اوسئ خوشحاله ارامه او سوکاله اوسئ ډېر خوشحاله شو په لیدو مو دوستانو زموږ د وطن یوه خوږه جوړه همدرد صاحبان حسینه همدرد او د دې تر څنګ قیس همدرد چېرته دي ماشومان لوڼه مو موسی ګوره نه دي راوستلي جان او ګوره که نه ګوره موسی جان چې بلکل هغه نو مصروفه دی دې لپاره چې دلته لږ څه شور ماشور هم ډېر وي طبعا او فکر کوم داسې ځای ته د ماشومانو راوړل ما تر اوسه بل ماشوم نه دی لیدلی دلته ښه نه وي شوخي ونه که نه دا شان مې اوس وخته ټول ګډوډ کړي وو زه به د څېړنې شوم دوستان سره سلام دوستانو خدای کې روغ جوړ اوسئ نو موږ د هغې ته راغلو نمایشګاه ته راغلو دلته چې د منظرې دي او زه خو علاقمند ډېر د منظرې یم او خاص کر د ستاسو علاقمند یم چې هر ځای ته ځئ د شین ځایونه او د خپل وطن او ټول ولایتونه چې موږ کوم نه دي لیدلي ستاسو په ذریعه باندې موږ د تعقیبو وطن خو دې ولیده که نه زموږ له برکت وطن ته خو بیا لاړ شي بیا نو خوشبختانه ستاسو چینل تعقیبو او ټول ولایتونه چې کوم نه دي لیدلي ستاسو ذریعه نه ګورو ډېره مننه ستاسو نه چې د خلکو ته ټول خلکو ته تاسو د افغانستان هغه ښایست او دغه ټول منظرې او ټول ولایتونه د ښایي ځکه ځینې خلک خارج کې دي هغوی دا ولایتونه نه دي لیدلي زه ما خپله هم نه لیدلی څو ولایتونو ته تللی نو هغه ستاسو کلتور نه هغه مغه تعقیبو ټول ولایتونه سره بلد شي انشاءالله که وخت ارام سره لاره تیاره ولیدله ژوندي اوسئ ماشاءالله ستاسو فعالیتونه مو وینم ډېر ښه روان یي چېرته هم رسولي په خیر همدرد صاحب ښه دي نو تر اوسه خو روان دي کار پرې روان دی ولې ما همیشه ویل د زه خپلو ټولو همزولو ته وایم ځوانانو ته پیغلو ته چې حتما باید د یو ځای څخه پیل وکړو هر چیرې هغه لومړۍ زینه رارسي دغه لومړۍ زینې نه باید شروع کړو او مخې ته لاړ شو تر هغه چې په خپلو پښو ودرېږو نو موږ هم روان یو کاروان مو روان دی ګورو چې چیرې رسي توکل په خدای ډېره مننه همدرد صاحب کور دې ودان ژوندي اوسئ مننه همدرد صاحب په لیدو مو خوشحاله شو کور ودان درنو لیدونکو زموږ د وطن جوړه وه او د دې تر څنګ د ژورنالیزم د ډګر دوه تکړه غړي چې د دوی سره مو خبرې درلودې
عزیز در جمع ازی که اینجا بسیاری از دوستا هستند و اشخاصی که واقعا هم تولیدات وطن آوردن تا با نمایش بگذارن. ما هم با ستاره که کل افغانستان کل افغانا دوستش داره و شیخ جان است که مطمئن هستم شما همتان با نامش، با شعرش، با صدای زیبایش و با گفتار و لحن رسایش آشنا هستین. من هم خواستم امروز همراه شیخ جان یک دو کلمه گپ داشته باشم. گرچه میفهم بسیار خسته خود بودن، چون از وقتی که من میدیدم دوستا می آمدن راشون عکس میگرفتن، مصاحبه میکردن. شیخ جان خسته نباشی، خوب هستی؟ سلامت باشی. خوش آمدین برنامه. بسیار زیاد تشکر. شیخ جان چطور است وقتی که به نمایشگاه آمدی؟ دوستان میآیند، هموطنان میآیند همراهت عکس میگیرن، چی احساس داری؟ بخیر و سلامت باشین. واقعا یالی است که امروز میبینیم که افغانستان حتی محصولات چه و خارج وارد میکنن، صادر میکنن البته، و این گپ عالی است که همینطور کشور ما در 40 سال زیر جنگ بود، 4 سال چقدر پیشرفت کرده. ان شاء الله که از به بعد همینطور پیشرفت بکنه و در جمع یکی از بهترین کشورهای دنیا بره ان شاء الله. خودت فکر کنم بدخشان بودی؟ بله بدخشان بودم و دیروز ساعت 11 بجه رسیدیم. خسته نباشی. خیر. به خاطر نمایشگاه آمدی؟ بله به خاطر نمایشگاه آمدیم. اونجا کار ما خلاص شده بود دیگه. بخیر یک چند روز بعد طرف هرات رونده هستیم. دیگه خوب چکرها را دیگه میزنی. چطور از درسات چطور پیش میره؟ تو که در چکر باشی خیلی مکتب چطور میشه؟ مکتب را باید 100% بخونیم و باید از فرصت‌های زندگی رو استفاده بکنیم دیگه. وقتی که من در مکتب مثلا میخونم که بوت بامیان چی است، میرم از نزدیک میبینم عملی کار میکنیم دیگه. بوت بامیان چی است، چقدر سال قدامت داره، میتونم از ذهن مسئولان بشنوم که او چقدر سال قدامت داره، چه رقم ساخته شده و این فکر کنم همون معلوماتی که در کتاب هست از تو که بیشتر تو روبرو که ببینی بشنوی از بزرگان هم محل بهتر میفهمی. بسیار خوب. یعنی در این سن کم ماشاءالله که قدر یک لحن زیبا داری. امو حمایتگر اصلی کی است؟ هر کس میگه نمیگه در پهلوی ما یک کس هست که با قوت از اون ما قدر پیشرفت کردیم. توی این چی میگه این برکی مثلا میگی که او همیشه هم پشتیبانت بوده و حمایتگر بوده؟ من همیشه پدر جانم و مادر جانم، عمه جانم که واقعا خودش شاعر است، اسمش معجزه فرامرز است، خودش شعر میگه و مرا حمایت کرد تا بتونم که پیشرفت بکنم و من سپاسگزار از پدر جانم، مادر جانم و عمه جانم هستم که مرا حمایت کرد. دقیقاً. وقتی که همسن سالات میبینه چی عکس العمل برات نشان میده؟ خب دیگه در کل همسن سالا خود زد دارن ولی هر کسی استعداد خاصی داره. اگر من مثلا در گفتار خوب هستم، یک نفر دیگه در ورزش خوب است. امیال من گوینده هستم یا همون یوتیوبر هستم، ولی من خب فوتبال صحیح بازی کردن نمیتونم، یکی از بهترین بازیکنان خود نیستم. هر کسی در اون بخش خودش خوب میتونه پیشرفت بکنه. اینا باید فامیلا همون استعداد اطفال خود را بشناسن و ببینن که اون چی میکنه. بعضی هستن من آنا شایقه ببین تو چی کده میتونی، تو رو برو گپ بزن. مگه موتور نیست. هر کسی مثلا من میاله گپ زدم میتونم خوب ورزش بکنم، من میتونم خوب گپ بزنم، میتونم خوب کار دیگه رو پیش ببرن و هر کار هر نفر کرده نمیتونه. هر شاید به کجا خواهد رسی؟ مثلا آینده تو چگونه میبینی؟ چیزی که در نظرت است آیا برش نزدیک شدی، رسیدی؟ چقدر وقت دیگه خواهد رسیدی بخیر؟ هر چقدر پیشرفت کردی در زندگی قله ها رو سپری کردی، تو نگو ما دیگه رسیدم، چون قله های دیگه در انتظارت هستن که تو باید اونا رو سپری کنی. ما تا هنوز پیشرفت کردیم ولی تا حدود اینی که به اندازه شما برسم، مثل شما آره لایق باشم و تلاش میکنم روزی مثل شما شما بهترین شم. بسیار تشکر شایق عزیز. واقعا افتخار ما هستی. هر بیننده که تو را میبینن افتخارشان هستی. انشالله که همیشه اما تو کامیاب و موفق سربلند باشی. پیام کوتاه تا میشنویم هم در مورد این نمایشگاه و هم در کل به جوانا و همسنای و تمام افغانا. قربانتون یک پیام به هموطنان دارم، هیچ وقت تسلیم نشین، به حرف هیچ کسی سرخم نکنین تا وقتی که خودتان میگه، وقتی که تو میخوای به هدفت برسی هیچ کس در کنارت
لحظات کنار تو نشستن جانشان را فدا میکنن. خوش باشی شد. سلامت باشی عزیز دلخواه. بسیار تشکر. دوست عزیز واقعا خیلی آدم خوش میشه که همچون نونهالای ما اینقدر کامیاب موفق باشن، بیان بالای اطفال خود کار کنیم، اونا را تشویق کنیم در هر بخشی که اونا استعداد داشته باشن تا یک شایق به ده ها بساط ها به هزارها شایق تبدیل شود و تمام افغانستان ما نسل نو ما همه قسم کامیاب موفق باشه. عزیز بازم خوش آمدید و بازم با یک تن از فروشندگان بسیار یک خانم توانا و موفق که هستند که من واقعا از بسیار مدت از اینا رو میشناسم و خوشبختانه که در این نمایشگاه خانم شیرزاد محترم دیدم و ازشان دیدار کردم. خوب هستین خانم شیرزاد؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستید؟ چطور است نمایشگاه؟ چطور میگذره؟ نمایشگاه خوب است. اول سلام به کسایی که ما از طریق چینل یوتیوب بیننده هستند. فاطمه شیرزاد هستم، رئیس شرکت صنایع دستی گلدندرا یا خط اطلاعی. نمایشگاه خوب است. اگر چنین نمایشگاه ها در سال 4 بار برگزار شد بر متشبثین به سکتورهای خصوصی بسیار یک برنامه خوب می باشه، چون دیدار تجار با تجار است و محصولات به نمایش گذاشته میشه. اگر این قسم یک برنامه زیاد باشه خوب است. بسیار خوب. و یکی خوب موضوع است که مثلا گپ شما که گفتید تجار با تجار میبینه، مردم عام بیاین و از محصولات افغانی ما دیدن میکنن. چطور از به نظرتان امروز از این صبح رفت آمد مردم و ای که فروشتان بود نبود یا مثلا از دیگه دوستا که اینجا هستن؟ فعلا چون روز اول است افتتاحیه بود در همیشه در برنامه‌ای که نمایشگاه برگزار میشه روز اول به خاطر که افتتاحیه می باشه و مراسم افتتاحیه و اینا بازدید کننده زیاد نمی باشه، فقط همین شرکت ها خودشان گشت گذار خود می داشته باشن، از محصولات یک دیگر دیدن میکنن محصولات اینا را. و روز دوم چرایی برنامه تا 7 روز است، تا 1 روز ان شاء الله که بیننده های دیگه هم زیاد خواهد داشتیم که مردم هم همگی بیاین از این نمایشگاهی که ملی است، ملی و بین المللی است و محصولات وطنی است. از تولیدات وطنی اینا حمایت کنن و خریداری کنن، جنسایی که مورد نیازشان است از نمایشگاه خرید کنن و متشبثین تشویق کنن. بله بسیار عالی. خانم شیرزاد محترم، در کارگاه شما یا مثلا بعضی نمونه‌ای که شما آوردین از محصولاتتان چی است تا به دوستان عزیزان بگین 6 روز داریم میشه بیان دیدن کنن و خریداری کنن؟ در نمایشگاه ما عسلای خالص آوردیم. خب بسیار خوب. فعلا عسل خالص پیدا کردنش بسیار مشکل شده، چون بسیاری دوستا عسل میارن اما گت می داشته باشه عسل خالص فامیلا نمیتونن پیدا کنن. که عسل خالص ما آوردیم برشان و همین قسم زعفران که از خود ولایت هرات است، سوپندگین و زعفران حالی برشان آوردیم که زعفران کهنه نیست، زعفران تازه هست. بسیار خوب. ولی قسم چای نعنا که از ولایت جلال آباد است. کسایی که چربی خون داره، فشار بلند داره، باز برزونا بسیار خوب است که از چای دم کنن، بر خود یک چای آماده کنن بخورن به خاطر فشار و چربی خونشون. بله. و می قسم بخش صنایع دستی زیورات داریم که کلش کار دست خانم‌ها هست، تولید از خود ماست که جور میکنیم، آماده میسازیم از سنگای قیمتی و سنگای متفاوت از سنگای وطن و کیفای پول است و دستکولا هست، لباس است که همگیش کار دست خانم‌ها هست. بله. کارمندای ما هستن که کار میکنن در این بخش. موفق باشین ان شاء الله، در کارتان برکت باشه و دوستان عزیزان بیان فامیلا بیان بازدید کنن و خرید کنن و ان شاء الله که همونا خوش باشن و هم شما خوش باشن. با امید از اینکه تمام فامیلا خانواده‌شون بیرون بکشن و چون جای تفریح کم است بیاین از زمین نمایشگاه دیدن کنن، دختر خانم‌ها نمگی بیاین از زمین نمایشگاه دیدن کنن، اگر چیز خرید کردن یا نکردن همین که بر خودشون یک ساحه تفریحی جور شده از این ساحه تفریحی استفاده کنن. و از دولت هم خواهش ما می است که وزارت تجارت، صنعت تجارت چنین برنامه ها را در سال 4 بار اگر خود وزارت برا بیاندازه و چنین برنامه را برای متشبثین بگیره بسیار خوب است. سلامت باشین ان شاء الله که موفق باشین، کارتون برکت. تشکر زنده باشید. تشکر. قربان. تشکر.
تولیدات موږ په دغه نندارتون کې ولیدل. د ټولو په دوام د ځای ته راغلم چې ماشاءالله هغه خواړه چې زموږ خویندې په کور کې چمتو کوي دوی ډېر په ساده او اسانه بڼه باندې چمتو کړي دي او په بازار کې شتون لري، کولای شو ورنه استفاده وکړو او ډېر په کم وخت کې ښه خواړه ترلاسه کړو. نو دوی سره خبرې وکړو دا کوم تولیدي مواد دي، کوم خواړه دي او قیمتونه په هکله به هم سره خبرې وکړو. نو ښه راغلاست، تاسو ته وایم وخت مو په خیر. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او شرکت زیرکزون کنم خاص تولیدات لرو. سمبوسه ده، سمبوسه د کچالو تقریبا د موږ جنسونه 3 میاشتې تاریخ لري، 3 میاشتې تاریخ لري، ایکسپایر تاریخ لري، تولیدي تاریخ لري. دا په فریزر کې ساتل کیږي، آماده ده. صرف غوړه یو 2 ساعته 3 ساعته مخکې له پخولو نه فریزر نه باسي او بس پردي سي یخي ویلي سي بیا غوړه کې اچي سره کوي نو شجن کوي. څو ډول مواد تاسو لرئ؟ څو ډول خواړه دي؟ موږ سمبوسه د کچالو لرو، سمبوسه د چرګ د غوښې لرو، او جرمن رول د سبزیجاتو لرو، خالص سبزیجات، جرمن رول د چرګ د غوښې لرو، او دا شانته د آشک وړ لرو تیار پرې شوي دي 50 دانې لري. دا جنسونه بیا شپږ میاشتې تاریخ لري، دا په فریزر کې ساتل کیږي. او د منتو وړ د تیار پرې شوي تیار آماده دي، صرف مواد جوړیږي بس تکي استفاده. راځي د قیمتونو په اړه به هم لیدونکو ته معلومات ورکړو. شاید لیدونکو به ډیر وایي چې شاید قیمت به لوړ یا څنګه. ډیر ښه خبره ده. موږ د کابل ښار په ټول لوی سوپر مارکیټو کې د موږ جنس ته دا سمبوسه د کچالو سیده 15 دانې لري. موږ عمده شکل باندې فروشګاو ته سی ورکو او یا روپۍ ورکو هغه اتیا خرڅي. او دا د چرګ سمبوسه سیده په شکل د عموم کې موږ عمده خرڅو سوپر مارکیټو ته موږ چون پرچون فروشینه لرو. دا یو 10 روپۍ ورکو، یو 100 خرڅي. دا د چرګ جرمن رول سیده دا بیا یو 140 ورکو، یو 150 خرڅي. او دا د جرمن رول د سبزیجاتو سیده دا په یو 110 ورکو، یو 160 خرڅي. او دا د منتو وړ سیده او آشک وړ دا موږ په 55 ورکو، 15 خرڅي. هغه نو خپل دکاندار څخه واکه پارسه خرڅ کړو. bale وخت بیا هم موږ کنټرول لرو بازار باندې، ځکه چې د موږ خلک هم غریبان دي، نو وایي چې پوه شي دی باندې 150 روپۍ سلوي دکاندارو ګټي. صرف مصرف د فریزر د بر او مصرف د دکان یو 15 روپۍ ګټي شي. بالکل ډېر ښه. دغه نندارتونونو کې چې تاسو ګډون وکړئ څومره ګټور دي او څومره تاسو له خلکو څخه خوشاله فروشات لرئ کنه لرئ څنګه؟ او شکر الحمدلله. موږ نندارتونو کې اوس بادام باغ کې نندارتونو موږ هلته اشتراک وکړو. دا په سطح د یو د موږ جنس نه وای دا چې مخکې له خارج راته. بالکل وسدتي اوس له خارج نه بنده، اوس دولت نه پلیدي، اوس تولید موږ خپل هواد ده او له خلکو هم دا خواهش لرو خپل شرکتونه تولیدي وطني تولیدونه تشویق کړي او ترڅو وکولای شي خپل خو درګي. دا ډیر تاثیر کړی دی موږ په بازار باندې، چې خلک آگاه نه وو، اوس آگاه شوي دي خلک او زی سوپر مارکیټونه خرید کوي او موږ بیرته جنسونه سوپر مارکیټونو ته ډیر ښه. bale نو قدرمن لیدونکو څومره ښه زه واقعا ډیر خوشاله شوم. په ځانګړي توګه مېرمنې له دې نه ډیر خوشالېږي چې دغه ساده کار اسانه سي د پخلي لپاره او تیار خواړه وسی یوازې سره کې یا پاخه کړي او استفاده ورنه وشي. د آشک یا منتو دغه وړه چې دي ډیر شته په بازار کې چې د نورو هیوادونو څخه راوړديږي، ولی همیشه تاسو خپل هم چې استفاده مې نه کوله په شک کې بوم چې دا به څنګه وسی د صحت لحاظه. ولی کله چې خپل هیواد کې متولیديږي بیا موږ زړه ټول چې زموږ ټول هغه خام مواد چې پکې استفاده کیږي دغه کیفیت لوړ دی او د صحت لپاره مضر نه دي. هیوادوال ته مو بیا هم پیغام مو څه دی ځکه چې دغه نندارتون شپږ ورځې لا پاتې دي. پیغام مو دی چې خپل تولیدي محصولاتو نه استفاده وکړي ترڅو چې وکولای شو خپل هیواد خو درو وطنداران ته ښه خدمت وکړو. خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. تکلیف مو وسته. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه. bale قدرمن لیدونکو بیا هم وایم راځي همیشه د خپل هیواد هر تولید چې وسی که هغه خوراکي وسی که هغه جامع وسی یا په هر برخه کې وسی ګټه ورنه واخلو ترڅو د خپل هیواد په پرمختګ کې حتما یو مثبت رول ولرو. اینا بخش کافی آرت ما هستند که برای تزیین است ما دانه‌های قهوه را
برای دکور استفاده کردن اونا تابلو است. دانه قهوه امی ذاتاً خاصیت گیرنده بو است. اینا ما وقتی سالون یا دفتر یا جایی که تزیین میکنن بازم بویی که خراب است رو جذب میکنه. و دیگه یک چیز دکوری است. اینا هم گلاس قهوه ریزان است که برای میز تلویزیون، میز کاری و اینا است. دوستان عزیز به ادامه ویدیو باز همه شما را خوش آمدید میگم. در گالری زیبای دیگه آمدیم ماشاءالله. در این نمایشگاه که بیایی هر طرفش که بری کارکردهای دختر خانما جوانای موفق افغانستان است که با بسیار زحمات آثار را تولید کردن که واقعا ارزش دیدن و خریدن نداره. من باز هم به شما میگم که بیاین از این نمایشگاه دیدن کنین و تا حد توان که میتونین از آثار که اینجا هستن اگه او تابلوهای مختلف از دیگه محصولات وطن از خریداری کنین دیدن کنین تا همین دخترها و جوانای افغانستان تشویق شوند. در این بخش باز هم در بخش آمدم که یک گالری زیبا را یک خواهر یک برادر ساختن و ماشاءالله قدر تابلوهای زیبایی را تولید کردن. به نمایندگی گالری روی هنر خیبر جان امروز ما صحبت می‌کنیم. سمندی صاحب سلام وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیز که ما تماشا می‌کنید. خوب هستین و چطور است نمایشگاه تا دیدم چطور می‌گذره؟ تشکر، سلامت باشین. خوب میگذره. روز اول نمایشگاه است، روز افتتاحیه بود. کم کم تا مردم با خبر میشن از نمایشگاه و میان. روزهای بعد خوبتر میشه نسبت به روز اول، چون روز اول افتتاحیه هم میباشه. قدر مردم زیاد خبر نمیشن بعدا میان. آثار که شما اینجا آوردین میشه بعد دوستا معرفی کنین چی است؟ در کل آثار هنری ما شامل نقاشی خط، کالیگرافی و بعض تابلوهای 3D است. یک نمونه از تابلوی 3D را میگیریم به دوستان نشان میدیم وقتی که یک چیز نو است. شما بگیرین فکر کنم برق است. خب خیره دوستان میبینن. اسکیل میشه. خب شما یک شب بلند کنین. در مورد از این معلومات بتین. یکی از طرح‌های جدید البته در سطح افغانستان بگویم است که در دیزاین‌های مختلف ساده هم داریم، آینه دار هم داریم و در رنگ‌های نور مختلف هم به کار می‌گیریم. این فقط فکر کنم شکل مهتاب است. بله فقط طرح مهتاب داشت استفاده میشه، یعنی عکس هم داشت مثلا میشه یا نقاشی؟ نه، طرح مهتاب هم استفاده میشه و طرح زمین هم زیر کار داریم که فعلا در این نمایشگاه آوردیم و کاملا یک کار جدید است. در این گالری تا چند نفر هستین و این بفرمایید بانین این تابلوی زیبایی را ساختین کیها هستن که کار میکنن؟ در این گالری 2 نفر هستیم که ما همیشه یک جا کار میکنیم و تمام شما استاد هستین یا سیده جان استاد هستین؟ هر دوی ما شاگرد هستین؟ هر دوی ما از یک جا درس. خب ماشاءالله موفق باشین. واقعا بسیار زیباست. هر تابلویی را که میبینی یک زیبایی خاص داره. به جوانات پیامتان چی است؟ تا 6 روز دیگه باقی مونده. بله 6 روز دیگه باقی مونده. کسایی که ما رو میبینن بیان از نزدیک از نمایشگاه دیدن کنن، از تولیدات وطن دیدن کنن، از محصولات وطنی و محصولات زحمات خواهرای ما برادرای ما دیدن کنن. کدام پیام هست؟ سلامت باشید، موفق باشید.
اینجا آمدم و در این نمایشگاه چیز بسیار جالب دیدم. گودیگک‌هایی که در خرد بودیم و عمه و خاله برای ما جور میکردن. مادر بعد از یک هفته او را در کثافات موندن. آمدم و بسیار گودیگک‌های مقبول دیدم و کسی که اینا را ساختن همراهم هستن. میشه خود معرفی کنین اسمتان؟ سلام، کمیلا هستم، یکی از شرکت‌های نمایشگاه. کمیلا جان، در مورد گودیگک‌ها معلومات بدین، اینا رو خودتان ساختین؟ بله آیدا، خودمون جور میکنیم، مادر جان همراهم کمک میکنه. خب باز تمام فقط یعنی این من حیث وسایل بازی استفاده میشه یا مثلا به خاطر دیزاین دیکور در خانه؟ دیزاین بازی هم یگان تا به خاطر که تنها به طفلان است که الان هم میتونن از استفاده کنن، یگان تا خوشش میگیرن. باز کار ما صنایع دستی است، همونطور که برند ماست کلش کار دست است، اگر دستکول است یا یخن است، لباس است، کورتی است. باز در پالوش این چیزا رو جور میکنیم که به حساب تحفه و یا به مشتریان. بله واقعا خیلی زیبا هستند. و چقدر روز مثلا شما اینا رو خاص ساختین؟ باز قیمت‌هاش چند است؟ قیمت‌هاش مختلف است، هر کدامش قیمت‌های خود داره. باز یعنی ارزشش زیادتر است، قیمتش قدر نیست، به خاطر که با دست کار میشه و با بسیار ظرافت. مثلا اگه بگین قیمت‌های می 3 دانه خالگکا کشیدن امناره دیگه 200 میگیم، 200 150 بس. موفق باشین. چطور است نمایشگاه تا ایدم؟ چطور میگذره؟ خوب است. خم روز اول بود دیگه فروشات نداشتیم. خوب است. انشالله که در روزهای آینده یک چیز کار شود. بسیار زیاد تشکر. پیامتون به فامیلا چی است؟ به جوانا که بیاین و در روزهای آینده دیدار کنن یا نه؟ انشالله بخیر بیاین، خوش آمد برشان میگیم که بیاین. چطور اونا که نبیاین ما خیلی فروش چطور کنیم، در از اونا گرفتیم نمایشگاه. سلامت باشین، موفق باشین. بسیار زیاد تشکر. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. قربانتون. قدرمن لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر دې دمه را سره ولیدله. هیله مننه چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي اوسئ او په دغه نندارتون کې چې د افغانستان بېلابېل محصولات په نمایش یا په ننداره ښودل شوي وله، هڅه مې وکړه چې له ډېرو څخه یې تاسو ته ښکلې ویډیو واخلم او زموږ یو یعنی کم شمېر هېوادوال راغلي وو او دغه نندارتون څخه لیدنه وکړله. نن د افتتاحیې ورځ وه، لومړۍ ورځ وه او 6 ورځې نور هم دغه نندارتون دوام لري. تاسو هم راسئ او د دغه نندارتون له بېلابېلو افغاني محصولات څخه لیدنه وکړئ او د افغاني توکو څخه ګټه واخلئ. زه به هم په راتلونکي کې هڅه وکړم چې راسم یو ځل بیا هم دغه ښکلي نندارتون ته او د هېوادوالو له راتګ څخه مو د هغوی له ګڼه ګوڼې څخه به ښکلې ویډیو تاسو ته چمتو کړم. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو ټولو په درنه حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لویه بښونکي څښتن تعالی سپارم. لویه لو مل شه. خدای پامان.